بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. اما بعد، دوستانو فاروق اعظم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن لسمه د غبرګولي 1402 هجري شمسي ده. دا وخت هر څوک د هلمند د اوبو پر سر د ایران او افغانستان د مناسباتو خبرې کوي. یو شمېر کسان زما څه پوښتنه کوي چې زه خپل نظر په دغه باره کې ورکړم. په دغه باره کې زما شخصي او مختصر نظر دا دی: هلمند د افغانستان په داخل کې ډېر لوی رود دی چې د کابل د پغمان د غرو د غربي خوا سرچینه اخلي او تر 1150 کیلومتر مزل وروسته په نیمروز کې د ایران سره 20 کیلومتر سرحد جوړوي. وروسته د ایران سرحد خوشي کوي او د افغانستان په خاوره کې شمال خواته په همونی پوزک کې چې په چخانسور کې یو تالاب جهل دی تویږي. کله چې د سیلاب اوبه ډېر سي پوزک ډکیږي او اضافي اوبه د غرب خواته همونی صابري ته ځي. همونی صابري د افغانستان او ایران ترمنځ یو جهل دی، سرحد د دغه ترمنځ تیریږي. د فرارود او هاروت د رودونو سیلابي اوبه هم په صابري همون کې تویږي. کله چې صابري تالاب هم ډک سي اضافي اوبه جنوب خواته ځي او په همونی هلمند کې ټول د ایران په خاوره کې واقع دي تویږي. کله چې د هلمند هامون هم ډک سي اضافي اوبه جنوب شرق خواته د شیلې له لارې ګوجزیرې ته تویږي. ګوجزیرې ډېر لوی تالاب جهل دی چې ټول په افغانستان کې واقع دی. هلمند رود همدلته ختمیږي. په دې ډول هلمند رود په خپل دلتا کې تقریبا دایروي مسیر طی کوي چې له افغانستان ایران ته ځي او له ایران بیرته افغانستان ته راګرځي. د ایران سره د هلمند په دلتا کې د سرحد اوبو پر سر زموږ او ایران ترمنځ اختلافات ډېر وخت روان و. ایران په 1858 میلادي کې د پاریس د تړون په اساس انګلیس ته تعهد ورکړی و چې هر اختلاف چې د ګاونډیانو سره ایران ولري هغه به د انګلیس حاکمیت ته وړاندې کوي. افغاني حاکمان هم د 19 پیړۍ په نیمایي کې په داخل کې د سلطنت پر سر په کشمکش کې وو. د ایران په درخواست د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحد پر سر د اختلاف موضوع چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جنګونه پر سوي وو د انګلیس حاکمیت حواله شو. افغانستان هم له مجبوریت د انګلیسانو حاکمیت قبول کړي. انګلستان د سرحد د تعین د حاکمیت دنده خپل یو جنرال ته وسپارل. جنرال ګولډ سمیت په 1251 هجري شمسي کې یعنی په 1802 میلادي کې د امیر شیر علي خان په زمانه کې د هلمند دلتا د ایران او افغانستان ترمنځ وویشل. هغه د هلمند د رود یوه برخه 20 کیلومتره د دواړو هیوادونو ترمنځ مشترک سرحد وټاکي او په دې ډول د هلمند د رود په اوبو کې د ایران حق پیدا سو چې تر اوسه یې جنجال په یو شکل بل شکل روان دی. د اوبو په باره کې ګولډ سمیت وویل چې دواړې خواوې دې داسې کار نه کوي چې یو بل ته اوبه رسول متضرر کړي. د ګولډ سمیت تر حاکمیت وروسته هر وخت پر اوبو د دواړو خواو محلي شخړې وې. په 1898 کې میلادي کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د هلمند رود د یو مدهش سیلاب په نتیجه کې خپل مسیر د رود پریان سره د ایران خواته تغییر کړ. دغه تغییر پر اوبو د دواړو خواو ترمنځ اختلافاتو جنجالونه نور هم ډېر کړ. ایران بیا انګلیسانو ته د حاکمیت لپاره مراجعه وکړه. انګلیسانو دا ور جنرال هنري مکموهن د هلمند د رود د اوبو د ویش لپاره راواستاوه. هغه تر سرویګانو سفرونو وروسته په 10 اپریل 1905 کې خپل فیصله داسې صادره کړه چې ایران ته به په سرحد کې د رود درېیمه برخه اوبه ورکول کیږي. افغانستان دغه حاکمیت قبول نه کړي. موضوع لا یحل پاتې سوه. په 1914 کې افغانستان د ناری سراج د کانال په زراعت څخه اوبه د هلمند د رود واخیستې او په 1940 میلادي کې وزیر محمد ګل خان چې د کندهار نایب لقمه و غوښته د هلمند له رود استفاده وسي او اوبه خو ایران ته ولاړې نه سي. د بغرا کانال د جوړېدو فکر یې راپورته کړ. وروسته د ده لار نایب لقمه غلام فاروق عثمان تعقیب کړ. دا وخت ایران شکایت وکړ او مذاکرات پیل شو. په نتیجه کې په 1919 میلادي کې یو تړون ولیکل شو
چې وزیر د افغانستان وزیر علي محمد خان وو چې افغانستان به په کمال خان کې ایران ته د هلمند د رود نیمې اوبه ورکړي. دا قرارداد د افغانستان ولسي جرګې رد کړي. د شلمې پیړۍ په نیمایي کې پر هلمند او ارغنداو رودونو د کجکي دالې د لویو بندونو جوړولو او د هلمند د پروژې د چټک آبادولو کار ایران پریشانه کړ او جدي مذاکرات یې پیل کړ. موضوع یو نړیوال بیطرف کمیسیون ته محول سوه چې په سر کې د اوبو درې مجرب استادان وه، یو امریکایي، یو کاناډایي او بل د چیلي هېواد څخه. کمیسیون پس له ډېرو څېړنو چې د سرحد دواړو خواو ته یې سفرونه وکړه، نفوس یې ولیدی، زراعتي مځکې یې ولیدې، هغه اندازه کړې، انواع د نباتاتو یې معلوم کړه چې کرل کېږي، د اوبو او سیلابو تاریخچې وکتې. دا ټول چې یې وکتل، بالاخره یې فیصله وکړه چې د ایران د سیستان خلک په ثانیه کې د 22 متر مکعب اوبو مستحق دي. ایران دا فیصله قبول نه کړه او د ډیرو اوبو غوښتنه کوله. خبرې روانې وې څو په 1451 هجري شمسي کې دواړو خواو د موسی شفیق په وخت کې د حسن همجوارۍ په روحیه پورې یو تړون موافقه وکړه، کوم چې تر اوسه د دواړو خواو هېوادو له خواو مدار اعتبار دی. د دغه تړون په اساس ایران ته 22 متر مکعب اوبه حق او 4 متر مکعب فی ثانیه د حسن همجوارۍ په خاطر ورکړل شوی. په حقیقت کې ټول تړون د حسن همجوارۍ پر بنیاد د یو پکیج په شکل منعقد شو. هغه وخت افغانستان ته مهمه موضوع دا وه چې د کراچۍ د بحري بندر بدیل د ایران له لارې په بحیره عرب کې پیدا کړي. افغانستان غوښته د پاکستان له انحصاره ځان خلاص کړي چې هر کال د میوو پر وخت خپل سرحدات ته په یوه بهانه او بله زموږ پر صادراتو تړل او زموږ اقتصاد ته نه جبران کېدونکي تاوانونه رسول. ایران هم بالمقابل د اوبو په بدل کې په جلا اسنادو کې موافقه وکړه چې افغانستان نه یوازې چابهار بندر مفت استعمالولی شي، بلکې د 2 میلیارډ ډالرو د نقدي بلا عوض مرستې اعلان یې وکړ چې په دغو پیسو له چابهار تر دلارام پورې د اورګاډي پټلۍ، سړک او پر هلمند د کمال خان په شمول د 3 بندونو جوړول تمویل شي. په 1951 شمسي کې چې تړون امضا سو خو تطبیق نه سو. دا ځکه د تړون 4 میاشتې لا نه وې تېرې چې داود خان پر ظاهرشاه کودتا وکړه. داود خان له اوله سره د دغه تړون طرفدار نه و، خو کله چې په 1955 کې داود خان بنا پر شرایطو عذر سو، دغه معاهده عملي کړي او د 1951 شمسي کال د تړون مصدقه اسناد سره تبادله کړي. دا کار یې وکړي. یو کال لا نه و تېر شوی چې کمونستانو کودتا وکړه. داود خان د خپلې کورنۍ سره قتل عام سو او له هغه وخته بیا د غني د حکومت تر سقوطه پورې په افغانستان کې جنګونه وو. د کمونستانو د حکومت په وخت کې د سیمې ډېر خلک مهاجر سو او مځکې شاړې پاتې سوې، کلي شاړ پاتې وو، اوبه نه مصرفېدې او ایران ته خوشې تلې. وروسته په داخلي جنګونو او د امریکا د اشغال په وخت کې ایران او پاکستان ته زموږ مهاجر کم نه سوه بلکې زیات سوه او په دې ډول ایران ته د اوبو د خوشې تلو په حالت کې کم د پام وړ مثبت بدلون رانغی. سربیره پر دغه د کجکي او ارغنداو بندونه د دالې بندونه بند تر ډېره حده د لۍ او خړو څخه ډک وه او د ډېرو اوبو د ساتلو ظرفیت یې نه درلود. اوبه راساً بې له کوم لازم داخلي استعماله ایران ته تلې، د ځکه چې خلک مهاجر وه، مځکې شاړې وې، اوبه یې نه استعمالولې. په دې ډول د هلمند د رود اوبه په مختلفو سببونو تر ډېره ایران ته خوشې روانې وې. مثلا ایران په 1990 میلادي کې 7286 میلیون متر مکعب اوبه وړي وې، په داسې حال کې چې په هغه کال کې حق 820 میلیونه متر مکعب و. ایران په تیرو 16 لسیزو کې په اوسط ډول تر خپل حق 2 چنده ډېرې اوبه وړي دي. اوس چې په افغانستان کې آرامي ده او هېواد مالک پیدا کړی دی، په کار ده چې حالات عادي شي. ایران خپل تعهدات چې بهر ته لارو اورګاډي پټلۍ او سړکو بندونه دي چې د حسن همجوارۍ پر اصل بنا دي عملي کړي. د حسن همجوارۍ بله مهمه نکته د امارات په رسمیت پیژندل دي.
که ایران امارت په رسمیت نه پیژني، یعنی زموږ د حکومت بقا او دوام نه غواړي او هم د حسن همجوارۍ پر بنیاد د تړون د روح په تطبیق کې ناغېړی کوي، د تړون مکمل تطبیق به د مشکلاتو سره مخ وي. د تړون د اوومې مادې په اساس د مشترک سرحد پر دواړو غاړو هره بنا به د دواړو هیوادو په مشوره کېږي. دا کار نه دی ترسره شوی. ایران په تیرو 40 کالو کې زموږ له موافقې پرته په ګډه پوله یو لړ تاسیسات جوړ کړي او ټولې اوبه یې خپل په ګټه بیولي دي. مثلا ایرانیانو د سرحد پر ګډه پوله د هلمند د رود بستر د ایران خواته ژور کړی دي، څو ډېرې اوبه اخواته روانې وي. دوی د قوي واټر پمپونو په ذریعه اوبه له هماغه ځایه له روده خپلې خواته اړوي. د سیستان رود چې له هلمند جلا او د ایران په خوا کې بهیږي، ایرانیانو د دغه رود بستر ډیر پراخ کړی دی چې د هلمند د رود ډیرې اوبه اخواته ولاړې شي. په سیمه کې څو بندونه لکه کوکوز، دوحاک او ډیر کانالونه لکه یعنی ډیر کانالونه نورم د افغانستان به مشورې جریکا کانال دی مثلا د نور کانالونو د حسن همسایګۍ خلاف جوړ کړی چې د هلمند د رود اوبه چانیما او د اوبو نورو ذخایرو په داخل کې د ایران بیایي. دغو اقداماتو د هلمند د رود طبیعي مسیر قطع کړی دي او همونونه یې وچ کړي دي. زموږ پوزک او ګوجزرې جهیلونه اوس بالکل وچ او دایمي نمخزار سوي دي. د ایران دغو اقداماتو زموږ د نیمروز په ساحه کې ډېرې ساحې له سطحي او زیرزمیني دواړو اوبو څخه محرومې کړي دي چې په نتیجه کې د سیمې اکثره خلکو کډې بار کړي دي. ایران په خپلو دغو کړنو د سیمې اقلیم او چاپیریال او د سرحد دواړو خواو خلکو ته ضرر رسولی دی. پخوا د هلمند هامونونه د دنیا اووم ولاړې اوبه او لنده اورشو وه چې په شاوخوا کې کلي آباد وه. هلته مالداري وه ډېره غټه او کب نیول مشهور وه. کښتیانې چلېدې. په سلهاوو زر ولا مرغان هر کال د سایبریا او هند سره دلته راتله او تله او چاپیریال هم ښه ساتلی و. اوس دا ټول نشته. دا ځکه ایرانیانو د هلمند اوبه له هامونو قطع کړې او ټول یې وچ کړل. اوس د هلمند اوبه په دلتا کې د پخوا په شان دایروي مسیر نه طی کوي. د ایران دغه عمل د سیمې اقلیم ته چې موږ یې لویه برخه یو ډېر تاوان رسولی دی. دوستانو، ایران به تل ویل چې افغانستان پر موږ د سیلاب اوبه چې نه یې کنټرولولی حسابوي. افغانستان ځکه د کمال خان بند جوړولو اراده وکړه او بالخیره ایران یې هم په مفیدیت پوه او موافقه یې وکړه چې نه یوازې دغه بند جوړ سي بلکې 2 نور بندونه دې هم پر هلمند جوړ سي څو اوبه ښه تنظیم زموږ د نیمروز خلکو ته د ضرورت اوبه او د ایران حقابه پر وخت ورسیږي. د مخه مو ویل چې مکموهن په 1915 او بیطرف نړیوال کمیسیون په 1915 میلادي کې د خپلو حاکمیتونو په نتیجه کې ایران ته اوبه د دوی د سیستان د زارعینو د کښت او معیشت لپاره ورکړي وي چې اوس هغه پخواني خلک هلته ډېر کم دي. اوس د چا نیمه په نوم د هلمند له اوبو لوی ذخایر د افغانستان له موافقې پرته جوړ او له دغو ذخایرو په پیپ کې اوبه زایدان ښار ته بیول کېږي چې دا خلاف د قرارداد روح دی. د هلمند اوبه د سیستان د اوسیدونکو زارعینو لپاره دي، نه دا چې له سیمې لرې زایدان ته د ښاري خلکو د استعمال او د کارخانو د فعالیت لپاره یوړل شي. ښایي د ایران حکومت د داخلي مشکلاتو څخه د خپلو خلکو د توجه اړولو په منظور کله کله د هلمند د رود د اوبو مسله جدي مطرح کوي او ځینې وخت یې مشران داسې خبرې وکړي چې ورته نه ښایي، خو حقیقت دا دی چې دا څو کاله کېږي وچکالي ده. دا وچکالي یوازې په افغانستان کې نه ده، په ایران کې هم ده، په ټوله سیمه کې ده. د ایران خپل لوی تالابونه لکه اورمیه ډېر تر ډېره حده وچ دي. موږ افغانان دا څو کاله کېږي له وچکالیو کړېږو. همدا نن ماته له کندهار، فراه، کښته هلمند او نیمروز احوالونه راغلي دي چې ډېره وچکالي ده. که موږ د کجکي ټولې اوبه میله کړو ایران ته به خدای خبر ورسېږي. که اوبه وي نو بیا خو تر هر چا زموږ خپل خلک په کښته هلمند او نیمروز کې مستحق دي. موږ د ایران حقابې ته نه یوازې متحد یو بلکې تر سرحد اخوا خلک هم خپل ورونه ګڼو او قصداً یې له اوبو محرومول شرعا ناجایز ګڼو. د تړون 6مه ماده وایي چې که وچکالي دومره ډېره وه چې د هلمند د رود دلتا ته اوبه نه رسېدې، د دواړو هیوادونو کمیساران به پر موضوع غور کوي او مناسب د حل لار به وړاندې کوي.
دا سیاسي کول نه دي پکار. کمیساران یې کښېني فني او مسلکي لار دې ورته پیدا کړي. زما په شخصي نظر موږ ته دا لاندې څو نکات پکار دي په نظر کې ونیسو. اول، موږ د ایران سره د هلمند د اوبو د 1450 تړون ته متعهد یو او د هغه په لفظ او روح تطبیق غواړو. د خوښۍ ځای دی چې امارت بار بار اعلان کړی چې تړون ته متعهد یو. ښه خبره دا هم ده چې ایران هم ځان تړون ته متعهد بولي. خبره اوس په تطبیق کې ده. په اوسني وچکالي کې موضوع نه باید سیاسي او تبلیغاتي سي، بلکې دغه مسلکي او فني موضوع ته د مسلک او فن له لارې د قناعت وړ جواب او د حل لار پیدا سي. د دواړو خواو کمیساران د همدغه کار لپاره دي چې د قرارداد مطابق اړوند مشکلاتو ته د حل مسلکي لار پیدا کړي. دوهم، زموږ خارجه وزارت باید د هلمند د تړون اسناد له خپل ارشیف راوباسي او د امارت د زیراتو مامورینو په واک کې ورکړي چې د قرارداد په روح پوسي، چې دا قرارداد په څنګه فضا کې وسو او د طرفینو مکلفیت کوم دي. افغانستان ایران ته د قرارداد مطابق د اوبو د ورکولو مکلفیت لري. ایران هم د افغانستان په وړاندې د حسنیت په ښوولو مکلف دی. دریم، د تړون مطابق ایران ته د اوبو د تحویل 3 دروازې او اړوند تاسیسات باید ژر د دواړو خواو په ګډه همکاري په مشترک سرحد کې جوړ شي چې دواړو خواو ته معلومه وي چې ایران ته څومره اوبه ورغلي دي. په تړون کې ویل شوي دي چې یوه دروازه د روی د سیستان په خوله کې او 2 نورې د 150 او 250 سرحدي پیلرونو ترمنځ د دواړو خواو په موافقه جوړیږي. خو مشکل دا دی چې د هلمند د رود مسیر په دا وروستیو کې څه تغیر موندلی دی او د ریګ روان په سبب چې سرحدي پیلرونه یې لاندې کړي دي، اوس هلته سرحد دقیق نه دی معلوم. ترڅو زموږ او ایران ترمنځ د هلمند په دلتا کې مشترک سرحد پوره نه وي معلوم سوی، ایران ته د اوبو د تحویلي دروازې نشي جوړېدی. دا ځکه د دروازو جوړول په سرحد کې دقیق ځای غواړي. هسې نه چې اوس دروازې داسې ځای جوړې سي چې په راتلونکي سرحد بل ځای وي. دروازې باید په صفري نقطه کې وي. خو دا کار باید حتمي او ژر وسي چې د دواړو خواو د اوبو پر سر جنجال ختم سي. څلورم، د تړون مطابق د هلمند د اوبو د جریان نورمال او غیر نورمال اندازه د جراوت اوبو د اندازهګیري په سټیشن کې معلومیږي. دا سټیشن د دوامدار جنگونو په سبب ډیر وخت خراب و، خو امارت جوړ کړي. دا سټیشن باید تل جوړ وي چې که په سرحد کې د اوبو د تحویلي له دروازو ایران ته د کمیسارانو په نظر تر تړون کمې اوبه تیریږي، د تړون د حکم مطابق په دغسې یو حالت کې که دواړه کمیساران موافقه وکړي، د راوت سټیشن ته مراجعه کیږي چې کال وچ دی او که اوبه لري او په موجود شرایطو کې د ایران حقابت څومره ده. د راوت سټیشن دواړو خواو ته د اوبو نورمال کال معلوموي. پنځم، د دواړو هیوادونو کمیساران یا هغه ټول واټر پمپونه ټول کې کوم چې په مشترک سرحد کې د هلمند پر اوبو پر رود باندې ایرانیانو ایښي دي. له هلمند رود څخه د اوبو خودسر کانالونه لکه کانال جر او نور چې ایران جوړ کړي دي بند سي. چانیمه ذخایرو ته نور اوبه باید بیول بند سي څو اوبه زموږ کنګ چخنسور او همنونو ته ورسیږي. شپږم، کمال خان بند ډیر مهم دی. دا بند هم زموږ د نیمروز خلکو ته اوبه ورکوي او هم د ایران د هغه حقابې په ورکولو کې مرسته کوي. دا بند چې اوس د اوبو د ویش وظیفه لري، د اوبو د ذخیرې کار هم باید ورکړي. دا بند باید غټ و ذخیره یې لویه سي. خو دا بند او اړوند کانالونه په دوبي کې 4 میاشتې د ریګ روان د تهدید سره مخ دي. د بند چارواکو ته پکار ده چې هلته داسې ونې او نباتات وکري چې د بادونو د ماتولو کار ورکړي. اووم، د ایران سره دي د 1450 هجري شمسي د قرارداد د لفظ او روح د ښه تطبیق په منظور په دوستانه فضا کې خبرې پیل سي. ایران زموږ دوست او ګاونډی هیواد دی او موږ دوستي ورسره غواړو. اختلاف د هیچا په ګټه نه دی او د نورو مداخلو ته لار اواروي. ایران د حسن همجوارۍ د اصل په رعایت سره امارت په رسمیت وپیژني او د تړون د متن او روح په نظر کې نیولو سره دي خپل د حسن همجوارۍ تعهدات چې بحري بندر ته زموږ د دسترسي او مالي مرسته ده ترسره کړي. افغان حکومت د تړون مطابق په شفاف ډول د ایران د حقابې په ورکولو کې خپل ټول کوشش وکړي. د دواړو هیوادونو د مناسباتو سمېدو په منظور یې کارشناس هیئتونه کمیسارۍ له لارې تبادله او د اوسني خړې فضا په سمېدو کې دي جدي صادقانه کوشش وسي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.